امت ته ته د رب یې پیغمبر راغلی دی امت ته ته د رب یې پیغمبر پیغام رو دی دنیا ته ای نبی خبرابر یو نظم ویما ګوره د ختم نبوت عقیده د مسلمان دا د ایمان حصه ده ګوره د ختم نبوت عقیده د مسلمان دا د ایمان حصه ده چې پس نبی له محمد نشته دا د ثابته د قرآن حصه ده ګوره د ختم نبوت عقیده د مسلمان دا د ایمان حصه ده چې پس نبی له محمد نشته دا د ثابته د قرآن حصه ده دی عقیده باندې ایمان د امت دی عقیده باندې روان دی امت دی عقیده باندې قربان دی امت دی عقیده باندې ایمان د امت دی عقیده باندې روان دی امت دی عقیده باندې قربان دی امت خیر دی که سخت وي برداشت بکومو خیر دی که لوږه وي برداشت بکومو خیر دی که تنده وي برداشت بکومو خو چې ګستاخ د پاک رسول رها شي نو دا زمونږ برداشت کېدلی نه شي د زنانو په شانتې کور کې کښېنو نه ګوره دا مونږ نه کېدلی نه شي مونږ اول هم ویلي اوس هم وایو چې د ګستاخ دپاره یو د سزا سر ورله زر کوه د تنه جدا سر ورله زر کوه د تنه جدا مونږه اول هم ویلي اوس هم وایو چې د ګستاخ دپاره یو د سزا سر ورله زر کوه د تنه جدا سر ورله زر کوه د تنه جدا هیر که هر څومره ګستاخان پیدا کی بیا ورله ښه ساز او سامان پیدا کی هیر که هر څومره ګستاخان پیدا کی بیا ورله ښه ساز او سامان پیدا کی خو زما رب ګورې جبار ذات دی خو زما رب ګورې قهار ذات دی یا علم الدین او یا قادري پیدا کی چې سر د تن نه ورله وغورځوي بیا د خالد غوندې غازي پیدا کی چې سر د تن نه ورله وغورځوي بیا د خالد غوندې غازي پیدا کی نن د هغوی نه یو تپوس کومه دې عقیده باندې ته چا پوه کړې چې په هر ځای کې سپکاوي کوي ته نو ته همدغه یو ملا پوه کړې چې کومو غیرو جوړه کړې درله نن به مو دغه حوصله ماتوم چې په شاعرۍ کې چې ملا به یادوي په شاعرۍ کې به یې خوله ماتوم ډېره مننه کوم